بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک خیل احترامات میمنه دوستانو. خدای دې وکړي چې ښه جوړ بسته او د صحت کلیبه هم پرتین وي. دوستانو لکه څرنګه چې موږ په تیر درس کې ویل چې راتلونکي موضوع چې زموږ وي هغه به په باینانس کې خرید او فروش وي، یعنی مستقیما به موږ ځو باینانس کې به خرید او فروش کوو. چې مقصد باینانس کې څه ډول موږ خرید او فروش کولی شو. دوستانو په باینانس کې موږ په تیر درس کې ویلي وو چې مقصد یو فیوچر معاملات دي، یو سپاټ معاملات دي. مقصد یو په فیوچر کې اخیستل کېږي او خرڅول کېږي، یو په سپاټ کې. سپاټ ټریډینګ هغه دی چې یو خوا معاملات پکې کېږي، یعنی فرض کا 10 سولانه ده، فرض کا دا سولانه ده، دا سولانه ده، دا زه دلته مقصد کلیک کوم اخلم خو مقصد چې قیمت د سولانه اوس چې دی $80 دی، دا چې مقصد 8 یا 8 ورته جګیږي زه سیل کوم یا خرڅوم. له ای خوا په پوزیشن نشم خلاصولی، چې د ای خوا پوزیشن خلاصوم هغه بیا موږ په فیوچر معاملاتو کې کوو، چې هغې ته بیا مقصد په فیوچر معاملاتو کې صرافي هم قرض درکوي چې ایکس ورته وایي، لیورج په تیر درس کې مو ویلي وو. دوستانو زه مستقیما مونږ فرض کا زه فیورټ ته راشم، فرض کا مونږ جی میکس اخلو. دوستانو کله چې جی میکس اخلو مونږ مستقیما ځو دلته مونږ په بای باندې کلیک کوو. بای کله چې په بای باندې کلیک وکولو یو ځل بیا متوجه شئ که دلته مونږ ته دوه اپشنې راکوي. مقصد په یا چې تاسو کومه سیکا اخلئ، که سولان اخلئ، که ایتریم اخلئ، که بیټ کوین اخلئ، او دلته مونږ ته بیا چې راکوي دوه اپشنې راکوي. د لاندې برخه کې وینئ یو سیل ده یو بای ده. مقصد په دې کې مونږ په بای باندې کلیک کوو ځکه چې مونږ اخلو. کله مو چې په بای باندې کلیک وکولو دوستانو دلته کې مونږ ته بیا هم څو اپشنې راکوي. دلته مقصد د مارکیټ تاسو ګورئ، مارکیټ دایره مې چې راتاو کړه. مارکیټ په دې معنا چې کم قیمت چې جی میکس اوس دی مقصد دغه مقصد په دې قیمت کې تا ته اخلي، یعنی په دې قیمت کې تا ته خرید کوي. کله چې په دې باندې مونږ بیا کلیک وکوو، یعنی په دې ځای باندې کلیک وکوو، دلته مونږ ته بیا مختلفې اپشنې راکوي. مقصد لیمیټ راکوي، مارکیټ راکوي، سټاپ لیمیټ راکوي، سټاپ مارکیټ راکوي، ټریډینګ سټاپ. د ټول مونږ ځان ته په دې باندې بیا هم خبرې کوو، دې باندې مونږ بحث کوو. او دوستانو اوس لومړی مونږ راځو په مارکیټ باندې، یعنی مارکیټ کې مونږ مستقیما خرید کوو. کله چې مونږ په مارکیټ کې مستقیما خرید کوو، مارکیټ به سلیکټ کې، بعد د مارکیټ نه دغه ځای تاسو وینئ دا څخه دغه دې باندې مقصد د خط چې دا تاسو کاش کوئ، دا شای دا هم کش کولی شئ، یا که دا نه کش کوئ تاسو بیا یو کاربل هم کولی شئ. په دې ځای کې په دغه ټوټل چې دا دې ځای کې تاسو مقصد څومره روپۍ چې لرئ هغه دلته لیکلی شئ. ما فرض که زه $100 لرم، یا فرض که $50 لرم، یا فرض که څومره ډالر یا ایس ډي ټي اندازه چې تاسو لرئ تاسو یې دلته سلیکټ کولی شئ. خو په اسان ډول مقصد زه غواړم چې ما سره په سپاټ کې څومره پیسې وي د ټولو پیسو جی میکس ما ته واخله، په مارکیټ کې راته واخله. مقصد چې اوس قیمت په څو ده، یعنی زه غواړم چې اوس قیمت کې یې واخلم، تقریبا 6 قیمت ده او زه په 6 قیمتو کې اخلم او په 8 کې خرڅوم. دا خط چې دا سیده کش کوي 100 ته یوسئ، 100 ته دلته زما سره اوس فعل خل په دې کې پیسې نشته، خو زه یې په فیوچر والټ کې لرم. زم فیوچر ته یا اسیټ ته ځم، فیوچر ته ځم، په فیوچر نه زه ترانسفر کوم، فیوچر نه به زه ترانسفر کوم چې په فیوچر کې زه څومره اندازه لرم زه به یې ترانسفر کوم. دا نشته کې په دې کې فیوچر کې زما سره چې اویلیبل دي $15 دي. زه راځم $15 ما د فیوچر نه راواړول هغه ته سپاټ والیټ ته. ای باندې مم پوهوم چې مقصد د سپاټ نه فیوچر ته څنګه پیسې واړو، د فیوچر نه سپاټ ته څنګه پیسې واړو، په ای باندې مونږ خبرې کوو. راځو اوس مونږ په جی میکس باندې کلیک کوو. کله مو چې په جی میکس باندې کلیک وکولو دلته مونږ ته لاندې لیکلی دی بای، یو سیل دی یو بای دی. مقصد سیل هغه وخت ته سیل کولی چې تا سره الریډي د جی میکس وي، یا چې کومه سیکا وي خو چې تا سره الریډي وي. مونږ سره الریډي نشته، مونږ یې اخلو، مقصد بای کوي. مونږ په بای باندې کلیک کوو. کله مو چې په بای باندې کلیک وکولو دوستانو دلته مونږ ته وایي چې تاسو سره 0 جی میکس دی. چې 0 جی میکس دی، زه غواړم چې د $50 جی میکس واخلم. کله مې چې د 100% زه په دې باندې کلیک کوم مارکیټ کې، زه په بای اپشن باندې کلیک کوم. چې بای اپشن باندې مې کلیک وکولو دلته مونږ سره پوزیشن خلاص شو، د $50 پوزیشن مونږ سره خلاص شو، یعنی مونږ جی میکس د $50 واخیستله. همدغه جی میکس چې کله مونږ سیل کوو یا یې خرڅوو مونږ بیا راځو
دلته په سیل باندې کلیک کوو. پاس آپشن کې تاسو ګورئ دلته هم سیل سلیکټ کولی شئ، مقصد چې په دې ځای کې تاسو سیل ووهئ، لکه مقصد داسې کلیک کړئ، او مقصد مستقیما چې کله صفحې ته لاړ شئ جي میکس باندې بیا هم تاسو سیل کولی شئ، یعنې دلته موږ سره سیل شته دی لاندې برخه کې. موږ ځو دوستانو مستقیما په سیل باندې کلیک کوو. کله مو چې په سیل باندې کلیک کولو زه اوس ورته وایم چې په مارکیټ کې چې زه د څو ډالرو هغه لرمه جي میکس لرمه دا ماته خرڅه کوي، یعنی دا اوس ماته سیل کوي. زه د جي میکس سیل کوم، ما اوس سیل کړه، مقصد د خپلو ډالرو مې جي میکس سیل وکولو یا مې خرڅه کړله. نو دوستانو دغه وه د سپاټ معاملات په سپاټ کې مارکیټ. او پاتې شو لیمیټ دوستانو. لیمیټ په څه معنا؟ لیمیټ په دې معنا په دې کې څه نشته، مقصد لیمیټ زه اوس ورته وایم مارکیټ ته وایم یا صرافۍ ته وایم، صرافۍ ته د باینانس صرافۍ ته وایم چې د جي میکس قیمت خو اوس 6.2 ده. دا د جي میکس قیمت چې راښکته شي، دا د جي میکس قیمت چې راښکته شي هغه ډالرو ته $5 ته، کله چې $5 ته راښکته شو ما ته جي میکس واخله، مقصد دلته کې پرایس ما ته چې $5 ته راښکته شي جي میکس راته واخله د ټولو پیسو، یعنی څومره پیسې چې زه لرم د ټولو روپیو جي میکس راته واخله. په بای باندې کلیک وکوه، دلته لیمیټ ورته کېښودل شي، کله چې قیمت دې ته راغلو تا ته به اټومیټک صرافي په دې کې مقصد خرید کوي. دوستانو په دې کې داسې خاص څه ونه، راتلونکي درس زمونږ چې دا به په فیوچر معاملات وي چې په فیوچر کې موږ څنګه خرید و فروش کولی شو، ځکه هغې کې خو لیوریج هم راکوي مارکیټ، مقصد دواړو خواړو ته خرید و فروش کېږي، ښکته هم کېږي پورته هم کېږي، یا شارټ پوزیشن هم کېږي لانګ هم کېږي. هغې باندې به موږ بحث کوو دوستانو. که بیا هم تاسو کومه ستونزه لرله یا کوم مشکلات لرل مونږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ، او انشاءالله مونږ به تاسو پوښتنو ته یا تاسو ستونزو ته انشاءالله مونږ لاسرسی پیدا کوو. تر راتلونکي ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وختونه، ښې چارې.